موږ انسانان په دې ژوند کې همیشه د کامیابی لپاره کوشش کوو. چې موږ د ټول دنیا نه هم تپوس وکړو نو هیڅوک به یو ناکامه کس نه جوړېدل غواړي او هر کس د خپل کامیابی لپاره کار او مهنت کوي. ځکه چې د ناکامي انسان ژوند کې غم، ډپریشن او نشې په شان مسلې پیدا کوي. او دا ټولې مسلې ژوند کې هغه وخت وي چې کله خلک د ژوند کې ناکامي وګوري او بیا برداشت کولی نشي. او ځینې خلک پوهیږي چې هغوی ژوند کې کامیابي ولیدله. ځکه چې هغوی پیسه ګټلو ته کامیابي ویل او پیسه یې حاصله کړه او بیا احساس ورته وشو چې پیسه خوشحالي نه راکوي. یا څه خلک د ژوند کې مشهورېدل غواړي او بیا هغوی ته احساس وشي چې د مشهور کس خپل ذاتي ژوند نه وي. ځکه چې خلک ورته کوم ځای کې وګوري نو راټول شي. نو کامیابي هر څوک یې غواړي او هر چا سره د نه حاصلولو یو پلان دی، خو بس ځینې خلک یې د دې حقیقت باندې پوهیږي. او اکثر خلک وایي چې هغوی کامیابي حاصله کړه خو هغوی هم د دې اصل معنی باندې نه پوهیږي. نو د کامیابی د صحیح لاره کوم یو ده؟ موږ څنګه کامیابه جوړیږو؟ او دا لار موږ ته صرف الله ښیي او الله یې د فیصله کوي چې موږ کې به څوک کامیابه وي او څوک به ناکامه. او د الله لارې نه علاوه نور هیڅ لاره هم نشته. او موږ وګورو چې الله موږ ټولو باندې څنګه مهربانه دی. الله هغوی باندې مهربانه دی چې چا د الله نعمتونو نه انکار کړی دی. او هغوی خلکو باندې مهربانه دی چې څوک الله نه مني. او الله هغوی باندې مهربانه دی چې څوک د بل خدای عبادت کوي. ځکه چې کله هغوی سحر پاسي او ژوندي وي نو مطلب الله ور باندې مهربانه دی. یا کله چې الله ورته رزق راکوي، یا کله چې هغه ساه اخلي او یا بیا اوبه وڅښي نو مطلب دی چې الله ور باندې مهربانه دی. او دا د ټول الله راکړي نعمتونه دي او هغه په ټول مهربانه دی. او ځکه موږ وایو لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی د الله نه علاوه هیڅوک کوم د طاقت نه لري. او دا د ټول الله نعمتونه دي کوم چې دغه هر چا ته ورکوي. خو د ټولو نعمتونو کې لوی نعمت کوم چې هغې انسانانو ته ورکړی دی هغې دین دی. او دا دین چې کوم هغې موږ ته ورکړی دی د زموږ لپاره ژوند تېرولو یو طریقه ده. دا دین هی د ټولو انسانانو لپاره ټولو کې لوی نعمت دی. ځکه چې دا موږ لپاره د الله لاره ښیلو ذریعه ده. او دا هی دین د زموږ ژوند فیصلې کوي. فیصله کوي چې موږ کې به څوک کامیابه وي او څوک به ناکامه. دا دین د هر کس لپاره د کامیابی یو موقع ده. هغوی لپاره که څوک امیر وي، که څوک مشهور وي، یا غریب وي، یا څوک هم وي د عارضي دنیا کې. دا دین د اسلام به تاسو ته اصل کامیابی ورکوي. که تاسو د دې خیر لارې باندې ځئ نو تاسو ژوند کې کامیابه یې، او که تاسو دې نه لرې یې نو تاسو ژوند کې ناکامه یې. څنګه چې الله موږ ته ډېر واضح وایي هذا صراط مستقیم، مطلب دا زما سمه لار ده. مطلب د کامیابی یوه او صرف یوه لار ده کوم چې د الله سبحانه وتعالی موږ ته وښیله. او الله ویلی دي چې اسلام او د دې اصولونه یې هغه هر څه دي کوم چې د انسان له ژوند تېرول له پکار دي. او په دې وجه دوی به کامیابه وي. او اسلام نه بغیر دوی به کله به هم د ژوند کې کامیابه نشي. او دا هی حق دی او هر مسلمان باندې فرض دی چې هغه په دې باندې زړه کې مضبوط ایمان وساتي.